امریکا له افغانستانه د خپلو سرتېرو ایستلو پرېکړه اعلان کړه. د امریکا ولسمشر ټرمپ له افغانستان څخه د 2000 امریکایي سرتېرو د ایستلو فرمان صادر کړ. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کرسټوفر میلر 13 ورځ خبريالانو ته وویل چې دوی په پوره مسؤلیت له عراق او افغانستان څخه خپل ټول سرتېري وباسي. د امریکا د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې 4500 امریکایي ځواکونه میشت دي چې د ټرمپ د نوي امر پر بنسټ به شمیر 2500 ته راکم شي. میلر ویلي چې دا د امریکایي چارواکو او امریکایي وګړو غوښتنه ده او دوی نه غواړي چې د امریکا اوږدې جګړې تر دې ډیر دوام وکړي. نوموړي زیاته کړې له ټولو اړخونو سره خبرې شوي، له ناټو سازمان او په پینټاګون کې له ټولو نظامي چارواکو سره پر دې توافق ته رسیدلی چې د عسکرو کمولو په اړه د ټرمپ امر عملي کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار اوبراین وایي افغانستان او عراق کې پاتې امریکایي سرتېري په کابل او بغداد کې د سفارتونو او نورو امریکایي ادارو د ساتنې دنده لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون پر اساس باید د 14 میاشتو په موده کې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي.